د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي په افغانستان کې یو ځل بیا د ترهګرو ډلو فعالیت ګواښ مخ په زیاتېدو دی. دوستانو په سلامونه مو هرکلی کوم. ګوتریش افغانستان کې د ترهګرو ګواښ په زیاتېدو دی. طالبان دا خبرې پارونکي بلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزارت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون ښوولی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی د رب الله سره یې کتنه کړې ده. امیر خان متقي د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې وایي په افغانستان کې ترهګرې ډلو ګواښ په زیاتېدو دی. انتوني ګوتریش روانه میاشت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښوولې وه او زیاته کړې وه چې که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګرۍ به پراخه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ کړی دی. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویاند مرستیال حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته وایي طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی لیبرالان ته وویل دا څرګندونې له حقیقته لرې دي.